السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تر حمد صلات او سلام وروسته نیمه پیړۍ د مخه مو د ګران هیواد اجتماعي او ټولنیز وضعیت هغه مهال د افغانستان وضعیت د منځنۍ پیړیو حالت ته ورته و. د اروپا د طبقاتي نظام په څېر ټولنه په درې طبقو خانانو، روحانیونو او غریبانانو مشتمله وه. شاړې ځمکې، ګونځې مخونه، وچ لاسونه، چاودلې پوندې، شلېدلې او پیوندي جامې، ساړه نغري، د ډیو څراغونه، د پوستکو پوستینونه، وچ داګونه، څپانده سیندونه، وچ فصلونه، د څارویو سره یو ځای اوسېدنه او داسې نور د دې ملت د یادولو وړ دي. د غرونو خلکو به د څارویو پوستکي اغوستل. سردار داود خان د خپل حکومت په وروستیو کلونو کې د کونړونو ولایت څخه د لیدنې په مهال د همدغسې خلکو ننداره کړې وه. هغه په ډېرې حیرانتیا سره ویلي و چې زما ملت اوس هم د اوزو او ګډانو پوستکي اغوندي. په افغانستان کې خانان چې زرګونه جریبه ځمکې وې او ډېر بزګران به یې درلودل. د بزګر میرمن به د خان د کور د خدمتګارې رول لوباوه. ډوډۍ پخول، تنور اچول، د څارویو خدمت یې دنده وه. د خان خیلخانې به چې ډوډۍ وخوړله هغې به ورته اوبه نیولې. د دوی د ډوډۍ پاتې شوني به یې له ځان سره کور ته بچیانو ته وړل. خانان به په بلخانو باغچو کې اوسېدل، مګر غریب بزګر به په خټینو کورونو کې له څارویو سره یو ځای ژوند تېراوه. هغه به د غلام په توګه د خان په دیره کې د میلمنو لاس ته اوبه اچولې. د چلم ډکولو او نورو خدمتونو په ترسره کولو مجبور و. لارې جوړول، د ویالو کیندل، د کوهیانو ویستل د بیګار په توګه د دې کارو. د هېواد روحاني طبقې د جوماتونو امامانو طالبانو به وظیفه ټولوله. د هر کور مخې ته به ولاړو چې وظیفه راوړئ خدای م وبخه. هر چا به نیمه ډوډۍ، جواری او د کور کتغ یوه او دوه څمڅۍ په کاسه کې ورته واچولې. د ټولنې ټیټه طبقه، د کونډې زوی، د غریب زوی، ګډ شل او ړوند به یې دیني زده کړو ته رالیږه. د قرآن کریم زیاتره حافظان ړانده وو، جامع عالم نه و، یا به د صرف و د علم ملا و، یا به د نحوې یا د فقه، منطق او فلسفې، د تفسیر او د قرآن کریم په ترجمه څوک نه پوهېدل. زیاتره علماو به د یونان په فلسفې، د افلاطون او ارسطو په کتابونو خپل ځانونه سپینګیري کړل. دا و زموږ د ملت اجتماعي حالت. په موږ دې اکتفا کوو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.